बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو ډاکټر واینز کې ځل بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو. ګرانو کتونکو د نیټې یا د تاریخ د کتلو لپاره له کلیزې یا کلندر څخه کار اخیستل کیږي چې اوس مهال په نړۍ کې ګڼ شمېر سیمه ییزې او نړیوالې کلیزې یا جنتریانې کارول کیږي چې د هغې له جملې څخه یوازې درې نړیوال حیثیت لري: میلادي یا عیسوي کلیزه، هجري شمسي کلیزه او هجري قمري کلیزه. او دغه ټولې کلیزې 12 میاشتې او کال یې 365 ورځې لري. خو دا مهال په نړۍ کې یو هیواد داسې هم شته چې کلیزه یې 14 میاشتې او کال یې له 365 ورځو څخه زیاتې ورځې لري. نه یوازې دا بلکې اوس مهال چې په نړۍ کې 2020 میلادي کال روان دی، نو هلته اوس مهال 2014 میلادي کال جریان لري. دا کوم هیواد دی؟ ولې یې کال 14 میاشتې او له 365 ورځو څخه زیاتې ورځې لري؟ په دې ټولو باندې د پوهېدو لپاره د ویډیو تر پایه له موږ سره اوسئ. ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په نړۍ کې یو داسې هیواد هم شتون لري چې کال یې 14 میاشتې او له 365 څخه زیاتې ورځې لري. دا هیواد د افریقا په لویه وچه کې شتون لري چې حبشه یا ایتوپیا نومیږي. دا هغه هیواد دی چیرته چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم په لومړي ځل هجرت کړی و. همداراز د ایتوپیا په اړه دا هم مشهور دی چې کافي چې چای ډوله څښاک ترې تیاریږي په لومړي ځل په همدې هیواد کې شنه شوې او له دې ځایه نورې نړۍ ته خپره شوې ده. ګرانو ملګرو، راځئ چې اوس په دې ځان پوه کړو چې ولې د ایتوپیا میلادي کلیزه د نورې نړۍ له میلادي کلیزې څخه 7 کاله وروسته او کال یې 14 میاشتو درلودونکی دی. ګرانو ملګرو، اوسنۍ میلادي کلیزه چې د ګریګورین کلیزې په نوم یادیږي په کال 1582 میلادي کې د پاپ ګریګورین اتم په واسطه ترتیب کړی شوه. او هغه داسې چې پاپ په پخوانۍ میلادي کلیزې چې د جولیان کلیزې په نوم یادېدله ځینې تغییرات راوستل. پاپ له پخوانۍ کلیزې څخه 11 ورځې کمې کړلې او د کاتولیک کلیسا د واک لاندې سیمې دې ته اړ وې چې نور همدا نوې د ګریګورین کلیزه وکاروي. ګڼ شمېر ځایونو کې مخالفت هم وشو، خو بیا هم د ګریګورین نوې کلیزه په ټوله نړۍ کې رایج شوه. د لندن خلکو موږ ته زموږ 11 ورځې واپس راکړئ تر عنوان لاندې مظاهرې او لاریونونه هم وکړل، خو څه ګټه یې ونه کړه. او په 1952 میلادي کال کې د لندن خلک مجبور شول چې د پخوانۍ جولیان میلادي کلیزې پر ځای نوې د ګریګوریا میلادي کلیزه وکاروي. یونان په 1923 میلادي کال کې د ګریګوریا نوې کلیزه کارول پیل کړل او روس په 1913 میلادي کال کې د ګریګوریا نوې کلیزه کارول پیل کړل. حبشه چې د رومي کلیسا او نورو ځواکونو څخه خپلواکه وه، نو دوی وکولی شول چې خپله کلیزه جاري وساتي. د دې کلیزې په اساس حضرت عیسی علیه السلام په 9 قبل میلاد کې پیدا شوی دی. یعنی اوسنۍ میلادي کلیزه کوم چې نړۍ کې کارول کیږي د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایښت څخه نه، بلکې د حضرت عیسی علیه السلام له 9 کلنۍ څخه پیل شوې ده. یعنی عیسی علیه السلام د نړیوالې میلادي کلیزې څخه 9 کاله مخکې زیږېدلی دی. همدا لامل دی چې د ایتوپیا کلیزه د نورې نړۍ له کلیزې څخه 7 یا 8 کاله وروسته، یعنی اوس مهال چې په نړۍ کې 2020 میلادي کال دی، نو په ایتوپیا کې 2014 میلادي کال جریان لري. دا خو چې ولې ایتوپیا کلیزه د نورې نړۍ له کلیزې څخه 7 کاله وروسته ده. اوس راځو چې د ایتوپیا کال ولې 14 میاشتې او له 365 ورځو څخه زیاتې ورځې لري. د ایتوپیا د کلیزې او کال 14مه میاشت پیګوم نومیږي چې د یوناني لفظ ایپاګومین څخه اخیستل شوی دی او معنا یې ده هغه ورځې چې د کال د حسابولو پر وخت له هیره وتلي دي. دا میاشت 3 کاله 15 ورځې او 1 کال 6 ورځې لري. د ایتوپیا د کلیزې په اساس 1 کال 365 ورځې 6 ساعته 2 دقیقې او 40 ثانیې وخت لري.
هر 4 کلونو کې دغه شپږ ساعتونه 24 ساعته یا یوه شپه او یوه ورځ جوړوي چې د 14مې میاشتې شپږمه ورځ جوړوي. همداراز هر 600 کلونو کې 2 دقیقې او 40 ثانیې هم یوه شپه او یوه ورځ جوړوي چې دا بیا د 14مې میاشتې اوومه ورځ تشکیلوي. ګرانو ملګرو، دا هم باید تاسو ته ووایو چې هغه نړیوالې ورځې چې د ګریګورین میلادي کلیزې په اساس په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي هم په ایتوپیا کې یې ورځ او نیټه بدلون او توپیر کوي. لکه د مثال په ډول باندې په نړۍ کې د کال لومړۍ ورځ د جنوري د میاشتې په اوله نیټه لمانځل کیږي، خو په ایتوپیا کې د کال لومړۍ ورځ د سپټمبر په 11مه نیټه لمانځل کیږي. نو ملګرو، کله هم چې ایتوپیا ته ځئ نو باید د کلیزو په توپیر ځان ښه پوه کړئ. ګرانو ملګرو، دا وه د ایتوپیا یا حبشې د کال، کلیزې او ورځو په اړه یو لنډه معلوماتي ویډیو. انشاءالله ډیر ژر به د یو بلې معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر بیا دمه د الله په امان.